د اوبو او انرژي وزارت مسؤلین وایي یو چینایي شرکت په کونړ سیند د برېښنا د 3 بندونو د جوړېدو لپاره پانګونه کوي. تېره ورځ د اوبو انرژۍ سرپرست وزیر محترم الحاج بن عبداللطیف منصور د یو چینایي شرکت له مسؤلینو سره وکتل او په دغه لیدنه کې د چینایي شرکت مسؤلینو په کونړ سیند باندې په 3 بندونو باندې د پانګونې لپاره خپله لیوالتیا څرګنده کړه چې هغه بندونه شال ساګي او سرتاق بندونه دي. دا د برېښنا د تولید بندونه دي. دوی غواړي چې په دغه بندونو باندې پانګونه وکړي. له بلې خوا د اوبو انرژۍ سرپرست وزیر هم د دغه شرکت مسؤلینو ته د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړ. د دغه وزارت ویان قاری متي العابد له حریت نیوز سره په خبرو کې وویل دغه 3 بندونه د کونړ په شال ساګي او سرتاق ساحو کې جوړیږي چې هر یو به د 200 میګاواټ په شاوخوا برېښنا تولیدوي. نوموړي بندونه د برېښنا د تولید او د انرژۍ د تولید بندونه دي. په همدې هدف باندې جوړیږي. له نیکه مرغه دغه بندونه لوی پروژې دي چې هر یو بند تقریبا په اټکلیزه توګه کولی شي د 900 نیولې تر 800 پورې میګاواټه برېښنا تولید. کارپوهان وایي کونړ سیند د افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري. په وینا یې په دغه سیند د بندونو له جوړېدو سره به افغانستان د برېښنا له پلوه په ځان بسیا او ترڅنګ به یې د نورو هیوادونو واردېدونکي انرژۍ بودیجه بچت شي. شاوخوا 300 میلیونه ډالره چې په کلني شکل باندې د برق د مصارف په نتیجه کې بیرونی هیوادونو ته افغانستان وځي هغه هم په حقیقت کې بیرته په افغانستان کې پاتې شوي وي او رقم به گردش کړی وي. په افغانستان کې به د هغې څخه په نورو برخو او د نورو برخو په پیاوړي کولو کې استفاده شوي. بنا دا ډېر نیک کار دی که چیرې دا د کونړ په سیند باندې د بند برقونه جوړ شي. نه تنها کونړ په سیند باندې په افغانستان کې په هر ځای کې چې سیند دی په هغې باندې بندونه جوړ کړل شي ځکه د افغانستان جغرافیایي موقعیت داسې یو موقعیت دی چې په نسبتا کم مصرف نسبت نورو هیوادونو ته په کم مصرف باندې په هغې باندې بندونه جوړېدلی شي او د بندو د جوړېدو ترڅنګ بیا کولی شو موږ کرنیزې ځمکې هم په ښه شکل باندې خړوبه کړو. دا د دواړو د نګاه څخه ارزښت لري ځکه زراعت ته اوبو ته موږ مځکې هلته لرو چې اوبه په کافي اندازه اوبه نه ورسېږي. نو کله چې بندونه جوړ شي هغه مځکو ته به هم اوبه ورسېږي. په عین زمان کې هغه انرژي د بر څخه لاس راځي. هغه د افغانستان په اقتصاد کې صنعت کې دي کې دا ډېر نقش لري او ډېره ګټه به ځینې واخیستل شي. عامو هیوادوالو او د کونړ ځایي اوسیدونکو د دې خبر په اورېدو خوښي وښوده او د دغې لویې پروژې په بشپړاوي کې مسؤلینو ته د هر ډول همکاریو ډاډ ورکړ. چې کوم دی نو بېځایه بیګي کوم افغان ته چې دې نه خیر ورسېد به دې موږ ټول خوشحاله یو. الله دې وکړي څومره چې افغانان دي ټول دې 2 رکعاته لمونځ وکړي. الله نه دې دعا وغواړي چې الله پاک دا کار په خیر او په عافیت سره وکړي او په دې باندې موږ ټول څومره چې مسلمانان ټول په خوشحاله یو. ټول به د الله پاک نه دعا غواړو چې الله پاک دې نه ټول مخلوق ته خیر ورسوي. یقیني دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده او ډېره د فخر خبره ده. الله پاک به موږ او تاسو د بل د غلامۍ نه خلاص کړي چې زموږ دا خړې خاورې آبادې شي دا نهرونه جوړ شي دا علاقه ګلي ګلزار شي. نو انشاءالله چې زموږ ملک به الله جوړ کړي او دا ډېره د خوشحالۍ او د فخر. افغانستان د برېښنا جوړولو لپاره په کور دننه پریبانه طبیعي سرچینې لري.